د طالبانو د مشر نوي فرمان کې راغلی چې د بشر لاس جوړ شوی قانون دې نه پلي کیږي. سلام، وخت په خیر. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د طالبانو مشر په یو نوي فرمان کې امر کړی چې ټولې پریکړې دې د اسلامي شریعت له مخې ترسره شي او د بشر لخوا جوړ شوي قوانین دې نه پلي کیږي. هغه ادعا کړې چې په تیرو 20 کلونو کې په جمهوري نظام کې د اسلامي نظام او شریعت پر ضد ډیر تبلیغات شوي دي. خو د جمهوري نظام د اساسي قانون په 3مه ماده کې چې د افغانستان د ټولو قوانینو اساس ته راغلي چې په افغانستان کې هیڅ قانون به د اسلام د سپېڅلي دین د ارشاداتو او احکامو خلاف نه وي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په قندهار کې له والیانو سره په کتنه کې په ټولنه کې د شرعي احکامو په تطبیق ټینګار وکړ. په دې اړه په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکلي چې د دوی مشر ټینګار کړی چې قوانین باید د اسلامي شریعت پر بنسټ پلي شي او د انسانانو په لاس جوړ شوي قوانین نشي پلي کېدی. دا و زموږ نننی چمتو شوي ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.